السلام علیکم دوستانو، د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، د نن درس ته زموږ وکیبلري یعنې لغاتونه. دوستانو، له موږ سره وکیبلري په انګلیسي ژبه کې ډېر ضروري دي. که له موږ سره وکیبلري نه وي نو موږ خبرې نشو ورباندې کولی. وکیبلري لغاتونه: پاپولیشن نفوس. دوستانو، او نفوس یعنې آبادي د یو ملک چې څونه انسانان دي په دې ملک کې، د هغو لپاره موږ په انګلیسي کې وایو یعنې نفوس. پاپولیشن نفوس. ډیپریشن خفګان. ډیپریشن خفګان. دوستانو، ژور خفګان انسان چې همیشه ډېر سخت زیات خفه شي، بیا له هغه لپاره موږ کاروو ډیپریشن خفګان. ډسمې د ډار. ډسمې د ډار. ډیزایر ارمان خواهش. ډیزایر ارمان یا خواهش. ډیزایر. اپولوجایز. اپولوجایز بخښنه غوښتل. اپولوجایز بخښنه غوښتل. اپولوجایز بخښنه غوښتل. دوستانو، دا و د نن ورځې درس. الله دې ستاسو ته خوښ وګرځېږي. چینل ته سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.